زما عزیزانو د الله رب الجلال اولیاء دا ټول عمر دې ته تیر کړی وي او دې ته ځیر وي چې زه څه رقم د رب العالمین عبادت وکم او ټولې معالجې او ټولې تګلارې دې طرف ته برابرې کړې وي زه څنګه یو سالک او یو محب او یو مخلص او یو مرید دې ته برابر کم چې د رب العالمین عبادت خالصا وکي او مخلصا یې وکي او یو زاهد او عابد شخص جوړ شي او عمر یې دې ته تیر کړی دی اولیاو چې څه رقم به یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کامل متابعت کې راولو او دا انسان به د رسول الله صلی الله علیه وسلم محب جوړ کو او فده کې به د رسول عربي صلی الله علیه وسلم مینا او دا هغه شوق او فراغه باندې د درود ویلو په فضیلت دا به څنګه په دې کې راولو دا د مشایخو کردار دی او دا د مشایخو وظیفه ده لکه هغه مشایخو په سینه کې چې رب العالمین د مشکات نبوت نه انوارات یې شدي او هغه انواراتو باندې بیا د اولیاء مکلف دي چې دا به بل چاته ورسي او د دې انواراتو د دې فیوزاتو په خوند باندې به بل انسان پوه کوي چې هغه انواراتو فیوزات د انسان د پاره سبب د دې جوړ شي چې هغه د رب العالمین طرف ته توجه وکړي او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته توجه وکړي او هغه بیا کامل انسان جوړ شي اولیاء مکلف په دې باندې دي د دې وجې څخه موسوعة الصوفیه فی ادله صوفیه دا یو تحقیق نقل کوي هغه فرمایي کله چې ورځ د حشرګاه راسي او د حشرګاه میدان تیار وي او د رب لا یزال قضاوت وي او د هغه فیصله وي بیا به د زمانې ولی الله او د زمانې خلیفه دا بم بیا د رب العالمین حضور ته راځي او رب العالمین به ورنه تپوس کوي فعمومي سطح باندې تپوس رب العالمین د هر بنده څه کوي خدا د دغه جزئیه تپوس د پاره بیا رب العالمین راوغواړي او بیا به دا ولی الله ته ویل شي چې ستاسو نه کې خود رب العالمین فیوزات و انوارات و او ته په دنیا کې مشهور فجیوي چې دا د الله رب الجلال دوست دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محب او عاشق دی تا په دې انواراتو باندې ډېرې سینې آباد کړې ډېرې سینې د رب العالمین په انواراتو او د رب العالمین په محبت باندې سنگار کړلې او که د ډېر خلک ازار کړل او که د ډېر خلکو ته شیرې وکړلې او که د ډېر خلکو په دې ته په دې خوشحاله وي چې ډېر خلک خراب او تباسي او دعاوې به او شراوې به ورته کولې دې وجې څخه موسوعة الصوفیه فرمایي چې ولی الله تم نه د پکار د زمانې خلیفه صاحب و مرشد صاحب ته نوی مناسب د ولایت د شان سره مناسب نوی چې یا په عمومي ساته یا په خصوصي ساته باندې یو سالک ته یو مرید ته یو محب ته بلکې چې دا ترتیب ویم نه سالکم نوی محبم نوی مخلصم نوی په عمومي ساته باندې چاته شرا کول د اولیاء او د شان سره وی مناسب نوی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په ټوله زندګۍ کې محدود وخت قنوت نازله ته ورکړی دی لږ شپې دې ته ورکړي دي چې شعرې به پکې کولې نو اولیاء ته مناسب دا وي چې همیشه د دعا حالت او همیشه دې ته یو څوک راهڅول چې د رسول عربي صلی الله علیه وسلم عاشق جوړ سي او د هغه متبع جوړ سي په عاداتو کې په سنتیاتو کې په عباداتو کې په واجباتو کې داسې نه چې سالک او مرید تکرات بعد مرات شیری شروع وي او د سالک او د مرید نه کرات بعد مرات د هغه په تاوان خوشحالېدل او یا هغه ته دا نسبت کول چې دا زما د خوا عاق دی دا د ولایت د شان سره موسوعة الصوفیه وایي دا مناسب نه وي